د څوک چې په مړي باندې خفه کېږي تاسو دې ته متوجه شئ. د څوک چې په مړي باندې ژاړي د دې نه نهي شوې ده چې ما ژاړې په خپل مړي باندې. حتی په حدیث شریف کې راځي چې ان المیت لیعذب ببکاء اهله، مړي ته تعذیب ورکول کېږي د خپلوانو په ژړا باندې او وایي ځورېږي. تعذیب خو نشته دی بل په عمل باندې، خو خفه کېږي. هغه د ده خفګان موجب د ده د ژړا د ده خفګان سبب ګرځي او دا یو نوع تعذیب دی، سړی پرې خفه کېږي. نو نهي ته شوې ده د ژړا نه. وجه دا د دغه ژړا په حقیقت کې دا ده چې ربه تا ما دا دوست ولې مړ کړ، همدا معنا به وي. یا به دا وایي چې ولې بې وخته مړ کړ، یا به دا وایي چې ولې دغسې مړ کړ، او یا به دا وایي چې ولې تا آخر نه سره پاتې کول. او که د هر سوال مطرح کې د خپل سوال په خپل ذات کې غلط دی، او که داسې نه وي د یو چا عمر پوره وي، اجل یې پوره وي، رزق یې پوره وي، وخت ځای ورته لیکل شوی وي، ژړا پرې په څه دپاره پکار ده؟ موږ غلط ژاړو. ژړا په هغه چا نه ده پکار چې هغه ولاړله، ژړا په هغه چا پکار ده چې پاتې دی چې دی به سره ښمځي. په مړي باندې ژړا د الله په فعل باندې اعتراض دی. هر څوک چې مړ کېږي هغه الله پاک وژني. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا وهم لا یفرطون. کله چې چاته مرګ راشي موږ ملایکې ورته راځي هغه یې وژني. او وخت چې نسبت د وفات توفته رسولنا دغه نقطې ته متوجه شئ. توفته رسولنا زما ملایکې یې وژني.